په میدان وردګ ولایت کې د 15.5 میلیون افغانیو په ارزښت 15 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي دغه پروژې چې ذخیروي بندونه پکې شامل دي د DRC مؤسسې په مالي ملاتړ یې رغولي دي. بندونه دي په دې باندې تقریبا 15.5 میلیونه افغاني مصرف راغلی ده او د دې د اوبو ظرفیت چې ده 9000 متره ظرفیت د اوبو لري او د دې نه 3390 هکتار ځمکه د خلکو خړوبېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي دغه پروژو ته خوښ دي او له مسؤلو چارواکو او مؤسساتو غواړي ترڅو د بیا رغونې په برخه کې ورته ډېره پاملرنه وکړي. لوی بند جوړ شوی دی او د انجینرانو څخه ډېره مننه کوو چې په آینده کې داسې نور بندونه موږ ته د دې په ارتباط نور بندونه جوړ کړو چې خلک ډېر بېکاره دي او هغه به په کار شي او د دې سره ډېره مننه کوم. کنه دا چې دا داسې کارونه راته وکړل که دا اوس چې دا وکړ دا غوښتنه ده په هر ځای کې بنیادي کارونه چې د همیش دپاره پاتې شي نور نسلو ته پاتې شي. د میدان وردګ ولایت والي خلکو ته ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت په ټوله هڅه سره د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي او د دغه ولایت له اوسیدونکو یې وغوښتل ترڅو د عامه او بنسټیزو پروژو ساتنه وکړي. اطمینان ورکوم د امارت چارواکي له مشرتابه نه راواخله بیا تر کشر مجاهد پورې الحمدلله دا به دغې خاورې ته ژمن او دې خاورې ته به وفادار وي او هغه به د ولس او د ملت چې څومره ستونزې چې د امارت په وس کې فرعي انشاءالله العزیز هغه به ټولې مکملې کیږي. د سیندیزې حوزې مسؤلین وایي په راتلونکي کال کې به د دغه ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې 60 بنسټیزې پروژې پیل کړي.